د هنګري وزیر اعظم ویکټر اوربان د اتوار په ورځ د چین شنګهای ښار ته رسېدلی. هغه به دغلته د چین د لومړني نړیوال د رامداتو په میله کې ګډون کوي. په دغه میله کې د 1200 هیوادونو حکومتي مشران د ګډون لپاره شنګهای ته رسېدلي دي چې پکې د پاکستان، جارجیا، کروشیا او ځینو نورو ملکونو حکومتي مشران هم شامل دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د مرستو یوه قافله د شام د جګړې له امله بېکوره شوو کورنیو ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رکبان په نوم کیمپ کې پرتې دي رسېدلې ده. په دغه کیمپ کې 50,000 کسان ژوند کوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. او اکیډمي جایزه ګټونکي د هند د موسیقۍ ډایرکټر اے آر رحمان د نومبر په 3 د خپل ژوند په اړه کتاب نوټس آف ا ډریم مخکتنه وکړه. په چینای کې د دغه مخکتنې پر وخت نوموړي وویل And I've been telling the story again and again. And I'm not bored with it because I know خلکو ته زما ژوند معلوم دی. خو زه خپله کیسه ځکه بیا کوم ځکه چې غواړم را روان نسلونه د موسیقۍ نه خبر کړم. اے آر رحمان ته په یو شمېر فلمونو کې د ښې موسیقۍ په ورکولو ګڼې جایزې هم ورکړل شوې دي.